رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام ته وویل اجتنبوا السبع الموبقات. ای صحابه کرامو د هغه ګناو څخه ځان وساتئ چې هغه هلاکونکي دی د انسان هلاکوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا ګناوي کمې ګناوي ښودي دي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته راشي صحابه کرام ورته قالوا یا رسول الله وما هن. ای د الله رسول دا کمې داسې عظیمې ګناوي دي چې انسان هلاکوي. وما هن قال الشرك بالله. د الله رسول صلی الله علیه وسلم اول ورشي شرک د الله تبارک وتعالی سره. اوس د یو مؤمن مسلمان دپاره حد اقل دون علم فرض دی چې دته دا ځای معلوم شي چې زما د عقیده یا د زما عبادت یا د زما فکر نعوذ بالله دا د شرک دی او له دې څخه دی ځان وساتي. حد اقل د هر نر او ښځې دپاره باید چې دا ځای معلوم وي. دون علم باید چې ولري فرضي علم چې موږ بولو هغه د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي طلب العلم فریضة علی کل مسلم. د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم فرض علم ښوولی دی دون حد اقل دونه دی چې مسلمان ته به دا ځای معلوم وي چې کم عمل د شرک دی، کم عبادت چې پر کومه طریقه باندې وشي نعوذ بالله دا شرک دی، او کمی خبرې نعوذ بالله دا د شرک او د کفر کلمات چې سړی ووایي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي ګناوې تاسې هلاکوي. اوله ګناه د هلاکت ته چې د انسان دنیا او آخرت تباه کوي هغه شرک دی. او دا چې کم کسان مشرکین وي، دا کم کسان چې شرک کوي، دغه د شرک چې کوي دا هم داسې نه دی چې دا د ځان دپاره دی یو دلیل نه دی پیدا کړی یا دی په دغه د شرک په کولو باندې هسې بس په غفلت کې روان دی. نه په دې کې دته شیطان یوه لاره د حسن او د ښایست دا پیدا کړې ده، دلیل دته له ځانه داسې دلایل ور پیدا کړي دي چې دی هغه دلایل د زړه دی په هغه باندې خپل زړه مطمئن کړي او د خپل عمل شرک نه بولي. نعوذ بالله. د الله رسول صلی الله علیه وسلم دوم شی والسحر، سحر، جادو او کوډي دا هغه ګناه ده چې د مؤمن مسلمان هلاکي یعنی د مؤمن دنیا او آخرت تباه کوي. ګورئ زما ورونو علامه شامی رحمت الله تعالی علیه د شرک متعلق دوه ځایه په خپل کتاب کې فتاوی شامی کې دوه ځایه د پر دې باندې بحث کړی دی. د شرک متعلق، د سحر متعلق، د جادو متعلق دې کې علم نجوم راځي او دغه علم نجوم او دغه د حسابو بعضې علوم دي دا او نور قسم قسم د په دې کې په مقدمه کې د شامی پر دې باندې بحث کړی دی. بیا وروسته د دې مقدمې په دا مقدمه کې دی حواله بل ځای ترکی چې هلته ما په دې سحر کې تفصیلي بحث کړی دی. سحر په عربي کې و سحر و هغه شیانو ته وایي چې موږ او تاسې په پښتو کې هغه ته دغه وایو، په اردو کې جادو ورته وایو او په پښتو کې کوډي ورته وایو. دا چې دا خلک پر یو چا باندې تعویضان کوي یا داسې کلمات کفري او شرکي کلمات پر خلکو باندې وایي چې د خلکو ژوندو سره بدلیږي، پر خلکو باندې اثرات راځي، د خلکو معاملات خرابیږي. پښتانه و دې شي ته کوډي وایي او عربي کې دې ته سحر ویل کېږي. جادو په اردو کې و دې ته یا په هندي کې دې ته جادو ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا جادو یا کوډي دا داسې عظیمه ګناه ده چې مؤمن مسلمان هلاکوي. علامه شامی رحمت الله تعالی علیه پر دې باندې تفصیلي بحث کړی. نور علماو پر دې باندې ډېر ښه کتابونه او مختصرې رسالې لیکلي دي. حد اقل مؤمن مسلمان ته باید چې دا معلوم وي چې زما په کلماتو په ویلو کې خو به داسې کلمه ما د یو چا څه نه زده کړي چې نعوذ بالله هغه کلماتو معنا نه وي معلومه او هغه کفري او شرکي کلمات دي. په جادو کې بعضې داسې کلمات دي چې نعوذ بالله هغه شرکي کلمات دي. د شیطان څخه کومک غوښتل، د شیاطینو څخه کومک غوښتل او یا داسې کلمات دي چې نعوذ بالله د الله جل جلاله چې واحد لا شریک دی د دې خبرې تردید کې کیږي. یا قرآن عظیم شان کې چې الله څه حلال کړي دي د حلال او د حرامو ضد او نقیض خبرې کلمات عمل او طرز طریقه دا شان چې دي دا د سحر یا د جادو یا د کوډو اقسام دي. اوس مختلف شکل باندې کیږي.
بعضې وخت دا رقم کېږي پر ډبرو باندې شیان ویل کېږي، بعضې وخت بیا داسې کېږي یو عمل یا هغه عمل ترسره کېږي، او بعضې وخت کې بیا دا رقم چې هغه پخې کلمات یي، جادوګران دا کلمات خلکو ته ښیي، د دغه کلماتو د ویلو سره او د یو خاص قسم عمل کولو سره یو قسم اثر پر چا پیدا کېږي. له مخني زمانه کې پخواني زمانه کې په قرآن عظیم شان کې الله جل جلاله د دې ذکر کړی دی چې خلکو به جادو کوي د دې دپاره چې د ښځې او د میړه په مابینځ کې فراق راولي. نو زموږ علما دا حرام بولي. جمهور علما که صرف د نارینه د محبت دپاره چې د خپلې ښځې سره محبت پیدا کړي، یو سړی دی له خپلې ښځې سره نه دی جوړ، یو څوک راولاړېږي د کوډو کلماتې د جادو د سحر داسې کلماتې لیکي چې صرف دا سړی د دې ښځې تابع کړي، د جمهور علماو قول دی د حرام. او که دا رقم یې چې د نر او د ښځې په مابینځ کې داسې کلمات لیکي چې دوی سره جلا سي، سره خوابدي سي، سره بدبیني سي، در طلاقه سره ورسیږي، دم حرام. اتفاق دی د ټول امت پر دې باندې. نو د هر قسم کلماتو څخه د هغه کلماتو څخه چې هغه شرکي او کفري کلمات دي په سحر او په جادو په کوډو کې استعمالیږي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا ستاسې هلاکوونکې ګناه ده، ستاسې دنیا او آخرت ته تباه کوي. دویم دا و. دریم د الله رسول صلی الله علیه وسلم قتل النفس، د یو چا وژل. د یو چا وژل اسلام د دې لپاره خپل حد مقرر کړی دی. یو څوک هر سړی نسي راولاړېدلی چې یو بل څوک مړ کړي. اسلام د دې لپاره یو حد ټاکلی دی. یو د قتل موجب د قتل هغه د انسان ارتداد دی چې سړی مرتد سي. مرتد د مرتد وژل دا د وخت پر حکومت باندې دا واجب دی چې دی مردار کړي. هغه مرتدېدل په مختلفو طریقو باندې کېږي. یوه طریقه د ارتداد د انسان دا ده چې نعوذ بالله الله او د الله رسول ته ښکنځل وکړي. دا کلمې د ارتداد دي، په دې باندې سړی مرتد کېږي. زموږ د بعضو علماو لکه علامه شامي رحمت الله تعالی علیه هغه دا وایي چې هغه کس چې الله او د الله رسول ته ښکنځل وکړي، خاص الخاص د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته که څوک ښکنځل وکړي، د هغه انسان توبه نه قبلیږي. یعنې که څه هم دی وروسته وایي چې ما توبه وکړله، دا ګناه چې ما وکړل، ما د دې ګناه څخه توبه وکړل، خو د ده دا توبه نه قبلیږي. ولې؟ په دې خاطر باندې دلیل در ټولو ښه دلیل دا دی چې په دې خاطر باندې چې صد الذرائع د دې لارې د بندېدلو دپاره بس دا یوه لاره ده چې بس دی به چې مردار سي. ولې؟ سبا بل سړی راولاړېږي، هغه بیا یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ښکنځل کوي، بله ورځ بل راولاړېږي کوي، بیا به هغه وایي ما توبه وکړله. سهار به ښکنځل کوي، ماښام به وایي ما توبه وکړله. ماښام به د خلکو مخ ته ښکنځل کوي، نعوذ بالله نعوذ بالله ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته سهار به وایي ورور مخ توبه وکړله. نو د دغې دروازې د بندېدلو دپاره د بعضو علماو، یعنې هغه لوی علما دي، د امت د ټول امت په سطحه باندې لوی علماو مشایخ و بزرګان دي چې د ټول امت د دوی پر علم باندې تقوا او بزرګي او د دوی په ښه علم باندې اتفاق دی. د هغو رایه دا ده چې د دغه کم سړی چې صحابي دی، ښکنځل کوونکی دی، شاتم الرسول دی، و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې چا ښکنځل وکړه د دې سړي توبه نه قبلیږي. نو دا سړی مرتد سو، نو د مرتد مرګ روا دی. چا ته روا دی؟ څوک یې وژلی سي، هغه بیا جلا خبره ده، علمي بحث دی، په هغې کې بیا علما خپل تحقیق کوي. البته مرګ یې روا دی. دویم د هغه سړي مرګ روا دی چې یو سړی راولاړ سي ناکه یو سړی قتل کړي، عامدن قصدن یو سړی راولاړ سي بل سړی قتل کړي، د دغه قاتل الله جل جلاله د ده دپاره حد ټاکلی دی، قصاص دی، د ده قریبان راولاړېدلی سي دی قتل کولی سي. او دریم هغه کس چې هغه محسن وي، نکاح والا سړی وي، نکاح لري، د نکاح درلودلو سره نعوذ بالله زنا وکړي، دې ته محسن وایي. اسلام د دې سړي د قتل دپاره یوه سزا ټاکلې ده، هغه ته رجم وایي. دا سړی یو ځای تړل یا په خاورو کې ښخول چې ونه غورځېږي، او بیا نور خلک پر ډبرو باندې ولي تر څو پورې چې دی مري، دې ته رجم وایي. دا حد دی، دا سزا ده د دې سړي دپاره، الله جل جلاله په قرآن کې ټاکلې ده. نو څو قسمه قتل په څو قسمه روا دي؟ درې. مرتد، د مرتد مردارېدل دا الله جل جلاله روا کړي.
دویم د هغه سړي وجل چې هغه راولاړ شي بل سړی ناکه قتل کړي، نو د ده قریبان د وخت حکومت به دوی ته موقع ورکوي چې دی پانسۍ کړي دی قتل کړي. دریم د هغه سړي وجل چې هغه سړی محسن وي او زنا وکړي، که ښځه یې مطلب یو ښځه ده میړه لري نکاح یې کړې ده زنا یې وکړل، د دغې ښځې سزا دا ده چې دا به پر ډبرو باندې ویشتل کېږي چې تر څو پورې دا مري. دا سزا د علماو نه ده ټاکلې، نه دا زموږ د فقهای کرامو ټاکلې ده، الله په قرآن عظیم شان کې ټاکلې ده، د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا سزا ټاکلې ده. د دې ما سوا بعضې داسې کسان دي چې د هغو خلکو مرګ روا دی حکومت، لکه باغیان. یو سړی د اسلامي حکومت او د شرعي نظام باغی وي، د هغه سړي مرګ حکومت ته روا ده. او یا یو سړی دی کوتاه طریق دی، په لارې باندې ولاړ دی غلا کوي، نو د دې سړي مرګ روا دی. یا یو سړی دا رقم دی چې د یو چا کور ته ورواړوي، د هغه عزت لوټوي، نو هغه سړي که مړ کړي د ته مرګ روا دی، ته پر پردو کورو باندې وراوړي، د هغه د ځان د حفاظت لپاره، د خپل ناموس د حفاظت لپاره. دا بیا جلا احکام دي، جلا مسائل دي، زموږ د دغې موضوع سره کار نه لري. حد اقل مسلمان ته زموږ په معاشره کې خلکو ته باید دا ځای معلوم وي چې کم سړی مرتد سي د مرتد مرګ روا دی. ګوري ارتداد صرف دا نه دی چې سړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښکنځل وکړي نو مرتد سو، نه، د الله پر دین باندې اعتراض کول، نعوذ بالله و نور پیغمبران ته ښکنځل کول، یا دا رقم د قرآن عظیم شان توهین کول، د اسلام د شعائر الاسلام چې کم شان شي د اسلام شعائر دي د دې توهین کول، په دې باندې د سړی مرتد کیږي، کافر کیږي، مرګ روا دی حکومت ته چې دا سړی مردار کړي. دا رقم د قیدانیان چې دا مرتد دي، خو دوی وایي موږ مسلمانان یو، لیکن د دوی عقیده د ارتداد ده، دوی په دې عقیده باندې مرتد دی، د دوی مرګ روا دی. څوک یې وژني، څوک یې وژلی شي، څوک یې نشي وژلی، هغه بیا د بل بحث دی، هغه بیا فقهي مسائل دي، هغه به سړی بیا په خپل ځای کې زده کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوه قسمه ګناوې یادې کړي دي چې دا اوه قسمه داسې ګناوې دي که سړی وکړي سړی هلاکوي. اول ور د الله رسول صلی الله علیه وسلم شرک ښوولی دی. ما اسانه خبره دا وکړه چې هر مؤمن مسلمان باید چې دا ځان ته معلوم کړي چې شرک څه شی دی، کم عمل شرک دی، کم عبادت شرک دی، کمی خبرې د شرک دی، نعوذ بالله. دویم د الله رسول صلی الله علیه وسلم سحر ښوولی و، جادو، کوډي. موږ او تاسې حد اقل سړی باید چې دونه معلومات وکړي چې زه دا غملا ته ورځم، یا دا تعویزګر ته ورځم، یا دا سړي ته ورځم، دا شي دا کم شی ماته لیکي، دا ماته څه شی را لیکي، هسې نه چې په دا ورتللو باندې د ده په خبرو په منلو باندې نعوذ بالله ایمان دې ضایع سوي، او له ایمانه به اوښتی، له ایمانه به وتلی، ته به خبر لا نه. او د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا لویه او عظیمه ګناه ده چې انسان هلاکوي. بیا چې موږ خلک تنګ راځي بیا پر هر چا باندې تعویضان کوي. دلته څه وخت له مخه خلک راغلي وایي موږ داسې په کور کې مشکل لرو، غواړو چې د زموږ همسایګانو کې څوک تعویضان کاږي هلته ورسو. اوس بالا دې ته نه ګوري چې عقیده یې چی شي، د مسلمان دی نه دی مسلمان، سم شی لیکي خراب شی لیکي، بس دی ورځي دی په مشکل کې دی خامخا پر چا باندې تعویض. عیسایان تم خلک ورځي، هندوانو تم ورځي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا هلاکونکې ګناه ده. دریم د الله رسول صلی الله علیه وسلم وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، یو مؤمن مسلمان وجله چې حق دی نه وي ورباندې، یعنی یو حق دی چې ما وویل درې قسمه، یو انسان دی مسلمان دی مرګ نه دی روا، درې شیان ما وویل چې په دې درو شیانو مرګ روا کېږي. دی سیدی مسلمان دی اوس مرتد سو، یا د قتل کړی دی، او یا دی محسن دی زنا یې کړې ده. دریم څلورم د الله رسول صلی الله علیه وسلم واکل الربا، د سود خوړل، سودخوره د سود کاروبار کول، په دې باندې د انسان دنیا او آخرت دواړه تباه کېږي. اوس کم شی سود دی کم شی نه دی سود، دا خو نو بیا په زرونو په لکونو مسایل دي چې خلک یې سره کوي، معاملات خلک سره کوي. نو مشهوره قسمونه بیا تاسو ته در معلوم وي، ځان ته بحث دی، کېدلی چې به یو بل وخت په دې باندې خبره وکړو. پنځم د الله رسول صلی الله علیه وسلم د یتیم د مال خوړل. یو څوک یتیم دی، د یتیم مال وړل، خوړل، قبضه کول، دا د انسان هلاکت دی، د دنیا او د آخرت تباهي ده. پنځم د الله رسول صلی الله علیه وسلم، شپږم د الله رسول صلی الله علیه وسلم شی وتولى یوم ذحب،
د مجاهدینو سره چې د مسلمانانو مجاهدینو سره سړی ملګری د جنگ په حالت کې دوی پرېښول ته شاته ځینې ولاړ سي دا هم کبیره ګناه ده د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي سړی هلاکوي که چیرې دا مجاهد په دغه حالات کې د شا د خوا وویشتل سو مرګ یې اگر سره خراب دی یعنې شهید نه ورته ویل کېږي موږ د خدای چې په بستره کې پروت یې مړ سي بله ورځ لوی بورډ پر ځړولی وي پلانکی شهید سو که په نورو نارواو کې مړ کېم وایي شهید سو که خپله قومي دښمني وله هم شهید یې بولي د پښتنو د خو ټوله شهیدان دي لیکن اصلا شهادت دې ته نه وایي دا کم کسان چې په اکسیډنټ کې مړ سي دا حکمي شهید دی حقیقي شهید دې ته نه وایي حقیقي شهید صرف هغه چاته ویل کېږي الله د الله رسول قرآن و حدیث شهید بولي هغه څوک چې مخامخ د اسلام په دفاع کې دی مړ سي ووژل سي دې ته شهید وایي داسې سړی مجاهد وي مجاهد دی لیکن د جهاد په وخت کې د جنگ په وخت کې خپل مجاهدین ملګري پرېښول شاته ځین رامونډې کړې نو دغه سړي که د شا د خوا دی وویشتل سو دته شهید نه ویل کېږي ځکه په عظیمه ګناه کې دی مړ دی اوم د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات په مؤمنو پاکو ښځو پسې درواغ ویل د زنا تهمت ورباندې لګول نعوذ بالله د مرداري نسبت ورته کول و چاته و هغې مؤمنې ښځې ته هغه په هېڅ نه یې خبرې تا له خپله ځانه له حسد په خاطر باندې د تربورګلوۍ په خاطر باندې د بدبینۍ په خاطر باندې یو مسلمانې ښځې ته د زناکاري نسبت کوي د عظیمه او لویه ګناه ده الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسې د دې ټولو ګناهو څخه وساتي